مسلمان د کافر نه کافر د مسلمان نه میراث وړی شي که نه؟ د اول روایت کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم مسلمان د کافر نه میراث نه وړي، کافر د مسلمان نه میراث نه وړي. څه معنی؟ دلته اوس هندوان اوسېږي په دغه ملک کې، عیسایان اوسېږي په دغه ملک کې. پلار عیسایي د زوی ایمان راوړ، بیا یو وخت کې پلار مړ شو، دا زوی میراث ته وړی شي که نه؟ یا زوی مړ شو پلار یې میراث ته وړی شي که نه؟ نو مسلمان د کافر نه میراث نه وړي، کافر د مسلمان نه وړي. لہذا دغه مسلمان چې مړ شو، کافر پلار یا ورور یا قریب د هغه میراث نه وړي، نو د دنیا به څه کېږي؟ بېرته به بیت المال ته ورکوي. چې بل څوک نه لري قریب مسلمان، نو مال به بیت المال ته ورکول کېږي. دوم روایت کې بیا دغه مضمون ذکر کېږي، خو په دغه مسله کې چې یو سړی اوله نه کافر نه ده، وروسته کافر شو، مرتد شو، العیاذ بالله. مسلمانان دي د اسلام په ملک کې دي، بیا یو ورور مرتد شو، یا پلار مرتد شو، یا زوی مرتد شو. دواړه مسلمان وو، دنیا د دواړو په اسلام کې موجوده وه، اوس یو مرتد شو. دلته چې دغه مرتد مړ شي، دنیا به څنګه کېږي؟ امام شافعي صاحب هغه د دغه حدیث په ظاهر باندې فتوا ورکوي، هغه وایي چې دا د مرتد دنیا به ټوله بیت المال ته ورکول کېږي. ولې؟ هغه نور قریبان چې دي هغه خو مسلمان دي، مسلمان خو د کافر نه میراث وړي نه. نو چې مسلمان د کافر نه میراث وړي نه، نو دغه کافر مال به بیت المال ته ورکول کېږي د فی په شکل باندې. زموږ مذهب دا ده، تفصیل ده. یو سړی 30 کاله 40 کاله په اسلام کې تیر کړي، 10 لکه روپۍ په هغه وخت کې درلودې مثلا، بیا خدای مو دې وساتي مرتد شو، څه په دین کې شکوک و شبهات چې ورته پیدا شو، دین نه واوښت. دین نه چې واوښتو، د دین نه بعد بیا څه روپۍ 1 لک 2 لکه نورې مو ګټلې، خو اسلامي حکومت وینیو دغه مرتد چې کلمه یې بیرته په مطالبه تر وکړي چې کلمه ویې، که کلمه یې ویلې مسلمان شو، خپله دنیا یې خپله ده. که اسلام نه قبول، مستحب طریقه دا ده 3 ورځې به دلته وخت ورکړي، عالم به ورسره کښېني چې په کومه خبر کې د شک یې پوښتنه وکړه. خو چې دا یې نه کړي قبول ایمان، نو نور به قتل کېږي، وژل کېږي به. اوس د ده 10 لکه روپۍ په اسلام کې ګټلې وې، دا 2 لکه روپۍ د کفر په وخت کې ګټلې. دا سړی چې څنګه مرتد شو، په هغه ورځ لایق د مرګ شو، نو ګواکې لکه مړ. نو احناف یې هغه 10 لکه روپۍ چې په اسلام کې ګټلې وي، هغه مسلمانانو وارثانو ته ورکول کېږي. ځکه چې په کومه ورځ دی کافر شو، هغه لکه د مرګ ورځ داسې شوه چې انسان مړ شي، قریبان یې مسلمان وي، دی مسلمان یې، خو میراث ته وړي که نه. دا نور 2 لکه روپۍ چې په کفر په وخت کې بیا ګټلې دي، دا به بیت المال ته ورکول کېږي. چې په اسلام کې څومره دنیا وه، هغه به هغه قریبانو وارثانو ته ورکول کېږي، مسلمانانو ته. دا د کفر په وخت کې چې ګټلې ده، دا به بیا بیت المال ته ورکول کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې اهل د ملتونو یو د بل نه میراث نشي وړی، د 2 ملتو خلک یو د بل نه میراث نشي وړی. څوک اعتراض کوي چې دغه نه خو نو دا معلومیږي چې که یو ورور مثلا یهودی و بل نصرانی و، چې په دغو کې یو مړ شي بل میراث نشي ته وړی. ولې یهودیان ځان ته دین ده، نصرانیت ځان ته دین ده. او حال ده چې موږ مسله خو دا ده چې یهودی د نصراني نه میراث وړی شي، نصرانی د یهودي نه وړی شي. او ظاهر حدیث مبارک کې خدا راغلی چې د 2 ملتو خلک یو د بل نه میراث نشي وړی. نو جواب دا ده چې اصلا الاسلام ملت واحده والکفر ملت واحده. کافر چې په هره معنا یې کافر ده، که یهودی ده، که نصرانی ده، که مجوسی ده، که سابعی ده، که کومه ډله ده، یغه ته کافر ویل کېږي. نو کافران ټول سره یو ملت ده، یو د بل نه میراث وړی شي. مسلمان بیا که د اهل سنت والجماعت والا ده، که غیر د هغه ده، بیا که ذاتي کوم نوم د کوم مذهب خاونده، خو ټول مسلمان دي، یو د بل نه میراث وړی شي.